په منځ کې سستی کول د ابلیس خوښ عمل دی. فقیه ابواللیث سمرقندی رحمه الله په خپل کتاب تنبیه الغافلین کې دا واقعه را نقل کړي چې په پخوا زمانه کې به ابلیس لیدی شو. یو سړي ورنه پوښتنه وکړه، یا ابا مره، ای ابو مره، کیف اصنع حتی اکون مثلک، زه داسې څه عمل وکړم چې ستا په شان شم. ابلیس ورته وویل، ویحک لم یطلب مني احد مثل هذا فکیف تطلب انت، هلاک شي، د ما نه خو تر اوسه پورې چا داسې پوښتنه او د داسې کار مطالبه نه ده کړې، نه ته څنګه دا غواړې. دې سړي ورته وویل، زما دا خوښه ده چې زه ستا په شان شم. ابلیس علیه اللعنه ورته وویل، اما ان اردت ان تکون مثلی، کله چې ستا یقیني دا اراده ده چې ته زما په شان شي، فتهاون بالصلاة ولا تبالي من الحلف صادقا او کاذبا، نو بیا په مانځه کې سستی کوه او د قسم هیڅ پروا مه کوه، په رښتیا او په دروغو دواړو باندې قسمونه کوه. دې سړي ورته وویلو، لقد عاهدت الله الا ادع الصلاة ولا احلف یمینا ابدا، زه د الله جل جلاله سره دا وعده کوم چې مونځ به نه پرېږدم او هیڅکله به قسم ونه کړم. ابلیس ورته وویلو، ما تعلم احد مني بالاحتیال غیرکم، د ما نه تر اوسه پورې د تا نه علاوه بل هیچا دومره په چل کې دا خبره نه وه معلومه کړې کومه چې تا معلومه کړه. وانا عاهدت الا انصح آدمیا قط، خو زه دا کلکه وعده کوم چې زه به هیڅ چیرې یو انسان ته هم نصیحت نه کوم. محترمو، شیطان دا کوشش کوي چې انسان هیڅکله عبادت ونه کړي او دا انسان د الله رب العزت په نافرمانی کې مبتلا کی. ربی کریم دې موږ او تاسو د شیطان د هر یو شر نه محفوظ وساتي. وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.